سلامونه دوستانو، امید لرم چې روغ او جوړ به یې. نن راځو څرنګه کولی شو چې په حساب پې کې یو بزنس یا هم یو دوکان یا هم یو شرکت هغه راجستر کړو. په دې سره موږ او تاسو ته 500 افغانۍ موږ ته راکوي او موږ چې د چا ریفرل کوډ داخل کړی ده 500 افغانۍ هغو ته ورځي. نو کله مو چې اکاونټ جوړ کړو نو 100 افغانۍ خو هلته درته راغلی، کله مو چې دوکان راجستر کړو نو 400 افغانۍ نورې درته راغللې. نو که تاسو چېرته د ورځې 5 دوکانونه مثلا راجستر کړئ یا 10 دوکانونه راجستر کړئ نو 5000 افغانۍ کېږي. نو ډېر بهترینه کار ده. نو راځم طریقې ته. نو چې کله تاسو هم خپل حساب پې مو اکاونټ مو جوړ کړ، که ریفرل کوډ مو نه وي داخل کړی نو هغه به په ډسکرپشن کې پروت وي، هغه داخل کړئ. تایید شوی ریفرل کوډ ده. نو ستاسو اکاونټ لمړی باید تایید شوی وي. اکاونټ باید په تذکره یا هم په پاسپورت باندې باید تایید شوی وي. له هغه څخه وروسته به تاسو راشئ دغه پې سټور ته. پې سټور کې به دغه نوې علامه چې راغلې ده یعنې لمړی تاسو باید خپل پروګرام اپډیټ کړئ. هغه زاړه پروګرام کې دغه علامه نشته. نو دا چې دغه اپډیټ کې راغلی ده نو په دې باندې مو کلیک وکړئ. نو لمړی به ستاسو د بزنس یا هم د شرکت یا هم د دوکان نوم په انګلیش باندې ولیکئ. مثلا زه دلته ورکومه خوراک فروشي. نومونه باید صحیح ولیکئ. بزنس نیم ان انګلیش، دلته باید خپل د بزنس نوم په انګلیش باندې ولیکئ. دلته هم بزنس نیم ان پښتو، مثلا لیکم خوراک فروشی. خوراک فروشی او بزنس نیم ان دری، په دری باندې یا هم په فارسی باندې د بزنس نوم. نو بخښنه غواړم دوستانو، دلته په پښتو باندې لیکو د خوراکي توکو پلورنځی. د خوراکي توکو پلورنځی او دلته لیکو خوراک فروشي په دری باندې. خوراک فروشي. پروینس تاسو باید خپل ولایت انتخاب کړئ. نو زه راځم پکتیا انتخابومه. او ډسټرکټ یعنی دا چې دا ستاسو ولایت ولسوالیانې دي نو موږ چې مرکز کې یو زه دا مرکز انتخابومه. او بزنس ټایپ ستاسو د بزنس هغه شکل یا هم کوم رقم بزنس ده. کافي شاپ ده یعنی بل الکتریشن ده، د برقي موادو دوکان ده، یا هم ګروسري خوراک فروشي ده، یا هم بوچر شاپ قصابي ده. همداسې راځو سوپر مارکیټ ده، کلات سټور ده، د کالیو دوکان ده، یا هم نور که د بل شي وي نو بل څه هم انتخابولی شئ. ادرس ډایري سټور، لبنیات فروشي، فوټ ویر شاپ د بوټونو دوکان، او ټالر شاپ خیاطي ده، باربر شاپ سلماني ده، ریسټورانټ ده، ټریول ایجنسي ده، فوټو سټوډیو ده، پرنټینګ پریس ده. نو تاسو کولی شئ موبایل سټور ده یعنی د موبایل خرڅولو دوکان ده، کمپیوټر ده، جیم ده، هسپتال ده، کلینیک ده، فارمسي ده، لابراتوار ده. همداسې هر څه چې تاسو مثلا د تیلو پمپ ده، موټر فروشي دي، هر څه چې وي نو تاسو دلته انتخاب باید وکړئ. نو موږ ګروسري یا هم خوراک فروشي مو انتخاب کړو. سلیکټ یور لوکیشن. نو لوکیشن دپاره باید ستاسو خپل لوکیشن آن کړئ. لوکیشن مو چې آن کړ نو سلیکټ یور لوکیشن دې باندې به کلیک وکړئ. allow only while using this app. نو ستاسو لوکیشن به انتخاب سي.
دا زه اوس په خپل دوکان کې ناست یم دغه ګردیز همدې ساحه کې یو موږ دغه نور دوکانونه هم ګورو چې تاسو دا راجستر سوي دي نو دا به select this location نو دغه د کوردینات یې راواخیستل دوکان لوکیشن انتخاب سه او select your business license تاسو باید د خپل دوکان جواز څخه عکس واخلئ او هغه عکس راواخلئ او دلته یې select کړئ نو او بل چې دا select your street photo مثلا ستاسو د دوکان څخه باید د باندې د خوا څخه یو دانه عکس واخلئ چې ستاسو د دوکان هغه لوحه پکې راشي لوحه که لوحه ونه لرئ هم خیر ده تاسو کولی شئ چې حتی یوه دانه هغه کراچۍ چې ده هغه چې کوم شیان خرڅوي تاسو کولی شئ چې هغه هم راجستر کړئ د هغې څخه یو صحیح عکس واخلئ او بل چې ده select your inside photo of business ستاسو د دوکان په داخل کې یو عکس واخلئ چې په داخل کې دوی وګوري چې آیا دا رښتیا دوکان ده په دې کې کوم شی خرڅیږي آیا د دغو هر څه چې دوی دا ډیټا یې داخله کړې له دې سره سمون خوري یا نه نو دا هر څه به تاسو عکسونه واخلئ او سلیکټ به یې کړئ له هغو څخه وروسته به نو زما دا دوکان یې مخکې هم راجستر کړی ده نو بیا نه غواړم نو یو څخه وروسته تاسو په سبمیټ باندې کلیک وکړئ او دوکان هغه کوم شیان چې تاسو داخل کړل هغوی به د دوی کارکوونکو ته لاړ شي هغوی به دا هر څه چیک کړي وبه یې ګوري چې آیا دا رښتیا دوکان ده او که هسې نو له هغو څخه وروسته بیا تاسو ته اپرو راسي اپرو څخه څرنګه چې تاسو د اپرو راغله نو تاسو ته 400 افغانۍ تاسو ته جمع سي او 400 افغانۍ به هم ستاسو دوستانو ته جمع سي او بل له دې ځای نه تېرېږو نو تاسو دې تشویش مه کوئ چې موږ به له خپلې پیسې له حساب پې څخه څنګه وباسو نو زما دغه دې اوس هم چې تاسو ګورئ 2255 افغانۍ دي کې نو دې ته زه هېڅ تشویش نه لرم نو دا پروګرام چې ده نوی راغلی ده تر اوسه پورې لا خپل کارونه نه دي بشپړ کړي نو تاسو دې تشویش مه کوئ چې زه به دا پیسې څنګه راوباسم اوس دپاره دې پروګرام کې ځکه محدودیت لګولی ده چې خلک همداسې تر اوسه پورې د ټولو شبکو چې ده له دوی څخه قرارداد هغه اخري تفاهم ته نه ده رسېدلی نو دوی اوس هم چې دی دوی ته د بانک له لارې څخه پیسې لیږدوي او دوی بیا خلکو ته کریډټ لیږوي نو دې دپاره دوی دا محدودیت چې ده دا 25 افغانیو ته راکوز کړی ده نو راتلونکي کې کله چې دا ټولې شبکې حساب پې قبول کړي مستقیم ډول به دوی ته پیسې ځي تاسو چې بیا وغواړئ هر څومره پیسې که غواړئ چې 10,000 افغانۍ هم په یو وار خپل موبایل ته ولیږئ نو لیږلی به یې همدا شانته د برېښنا شرکت تر اوسه پورې قرارداد اخري تفاهم ته نه ده رسېدلی کله چې دا ورسېږي نو تاسو به کولی شئ چې له دې لارې څخه خپل د برېښنا بیل تحویل کړئ فقط د برېښنا بیل نه کولی شئ تاسو د حتی د ټیکسي د انټرنیټ د ایچ ډي پلس د هر څه او همدارنګه به تاسو کولی شئ چې د حساب پې ټولو کارکوونکو ته څوک چې له حساب پې څخه استفاده کوي نو هغوی ته به د 1 سیکنډ په اندازه کې به تاسو غواړئ چې هر څومره پیسې ورته ولیږدوئ پیسې به ورته لیږدولی شئ بل راځو په دې باندې غږیږو چې د ډیجیټلي پیسو ښه والی څه ده نو کاغذي پیسې چې تاسو ګورئ یو د هغو لیږدول د یو ځای څخه بل ځای ته ډېر په مشکله باندې ترسره کیږي یعنې مثلا د امنیت یا هم د غلو د هر څه ډار وي په افغانستان کې نو د دې لارې څخه به تاسو کولی شئ چې هر څومره پیسې د حساب پې کارکوونکو ته په 1 سیکنډ کې ولیږئ بغیر له کوم مشکل څخه کاغذي پیسې تاسو چې کله وګورئ مثلا یو دوکان ته ځئ تاسو باید په جیب کې پیسې وګرځوئ یا هم د هغه پیسې زړیږي شکیږي څیرې کیږي دا ډول ده مختلف امراض له هغه سره انتقالیږي لکه چې ښه مثال یې کرونا دی نو ډیجیټلي پیسې که اوس موږ او تاسو وګورو خارج کې هېڅوک هم په جیب کې کاغذي پیسې نه ګرځوي هغوی فقط په جیب کې یو ماسټر کارت یا هم داسې یو پروګرام ګرځوي لکه حساب پې غوندې نو کله چې دوی دوکان ته ځي
هغه دوکان والا په خپله د هغه اکاونټ لري، نو د همدې لارې څخه پیسې ورته لیږدوي. ګوره همدغه مثلا دوکان کې د دوی دا ټرانسفر چې ده، نو دلته یا هم دا والیټ کې مثلا زه خپل کیو آر کوډ ګوره لرم، اکاونټ کیو آر کوډ، دا زه یا په موبایل کې ورته ښایم یا هم دغه زه کاپي کوم یا چاپ کوم یا د میز په سر باندې لګوم. نو کله چې مشتریان له ما څخه سودا کوي فقط هغوی خپل موبایل راباسي او همدغه دوی د خپل کوډ له همدغې لارې څخه سکین کوي، همدغه او په مستقیم ډول باندې دوی ته پیسې ځي. نو نوره ویډیو نه اوږدومه دوستانو، هیله لرم چې یو څه مو زده کړي وي او حساب پې اکاونټونه جوړ کړئ او ویریفای کړئ، دوکانونه پکې راجستر کړئ، تاسو ته ډېرې پیسې جمع شي. پیسې جمع کړئ، د پیسو ویستل ته هېڅ تشویش مه کوئ. همدا اکاونټ ګوره اوس هم ما اپډیټ کړ او دا ترانزیکشن ګوره دې ځای ته راغی. په دې اکاونټ کې هره ورځ تغیرات راځي، هره ورځ تغیرات پکې راځي.